نیک هیله دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به یې. تاسو ټولو ته د کمپیوټر بیسیک کورس ته ښه راغلاست وایم. زه یم ستاسو ورور نور زمان ظهیر سادات او اوس مهال تاسو ګورئ نور اکیډمي چینل. دوستانو، د کمپیوټر په دې بیسیک کورس کې به موږ تاسو ته د کمپیوټر اړوند تیوریک مسایل، یعنی کوم مسایل چې تیوري دي، تاسو ته په ډیر منظمه او مفصله توګه تدریس کوو. که څه هم دا یو پیچیدلې موضوع ده او د کمپیوټر اساسات په پوهنتونونو کې په یو یا دوه سمسترو کې محصلینو ته تدریس کیږي، خو زه غواړم تاسو ته په ډیر لنډه توګه په 10 یا 15 ویډیوګانو کې تدریس کوم. نو انشاءالله په دې سیریز کې به موږ تاسو ته د کمپیوټر تعریف، د کمپیوټر اجزاوې، د کمپیوټر سافټویر بخشونه، د کمپیوټر هارډویر بخشونه، همداسې نور اړوند مسایل په ډیر منظمه او مفصله توګه تاسو ته تدریس کوو. نو له تاسو ټولو دوستانو نه هیله کوو چې ویډیوګانې په مرحله واره توګه له اولې ویډیو نه نیولې تر اخره پورې په ډیر منظمه توګه وګورئ او همداسې یو کتابچه در سره واخلئ چې تاسو که کوم مهم چې تاسو ته مهمې نقطې ښکاري، البته هغه تاسو ځان سره یادداشت کړئ او در سره وساتئ، یو پیروي وکړئ تر څو تاسو یو کلي دید د کمپیوټر په مقابل کې ولرئ. نو له تاسو ټولو دوستانو نه هیله کوو چې لطفاً که زموږ چینل هم نه یې سبسکرایب کړی، در سره سبسکرایب کړئ، موږ در سره حمایت کوي تر څو موږ وکولی شو نورې ویډیوګانې تاسو ته جوړې کړو او همداسې له دوستانو سره هم شریک کړئ تر څو هغه هم وکولی شي له دې موادو نه استفاده وکړي او خپل مشکلات حل کړي. نو له تاسو ټولو دوستانو نه مننه. د خدای په امان.